Starting with this greatest name of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, who is Rahman and Rahim, who is the most kind and most merciful. Dear viewers, today in this tutorial we are gonna talk about would like, but before it we have learned about would rather. So as you know, there is a world difference between would rather and would like, but you don't worry, you are on the right place. If you want to speak English, if you want to learn English through Pashto language within 2 months, so you are on the right place, right? ګرانو کتونکو نن په دې ویډیو کې مونږه would like زده کوو، خو د دې نه مخکې په یو بل ویډیو کې په یو بل کلاس کې مونږه would rather هم زده کړی وو. would rather هم یو ماډل ورب دی او would like هم یو ماډل ورب دی، خو تقریبا چې تاسو ته پته نشته چې په would rather او په would like کې څه فرق دی. انشاءالله نن د دې ویډیو د کتلو نه پس به تاسو د دې قابل شئ چې تاسو د would like او د would rather زده کولو سره سره د would rather او د would like په منځ کې فرق هم وپیژنئ، او انشاءالله د دې ویډیو د کتلو نه پس به تاسو په would like او په would rather باندې 100% پوه شئ. نو بس ګرانو کتونکو وخت ضایع کول نه غواړو، راځئ چې would like زده کړو، یعنې ټاپک طرف ته لاړ شو. سو لیټس کیک اپ د لیسن. اوس راځئ چې د would like ډیفینیشن هم زده کړو چې آخر would like مونږه ولې زده کوو، او کله چې زده م کو نو بیا مونږه would like د څه دپاره استعمالو. خو د would like د ډیفینیشن زده کولو نه مخکې، د would like د تعریف زده کولو نه مخکې د ټولو نه اهم دا خبره ده چې مونږه want to هم زده کړو، ځکه چې would like او want to د دې دواړو یوه معنی ده. want to مونږه په هغه ځای کې استعمالو کله چې مونږ په پښتو کې خبرې کوو او مونږ وایو زه غواړم، ته غواړې، هغه غواړي، تاسو غواړئ، مونږ غواړو. لکه فار ایگزامپل زه غواړم چې یو استاد جوړ شم، هغه غواړي چې یو ډاکټره جوړه شي، مونږ غواړو چې کرکټ وکړو، تاسو غواړئ چې ایکسرسایز وکړئ وغیره وغیره. نو want to مونږ په هغه ځای کې استعمالو کله چې مونږ په پښتو کې وایو مونږ وایو مونږه غواړو. لکه فار ایگزامپل I want to help you، زه غواړم چې ستاسو مدد وکړم، یعنی I want to help you، زه غواړم چې ستاسو مدد وکړم. نو ګرانو کتونکو همدغسې مونږه would like استعمالو کله چې مونږ په پښتو کې خبرې کوو او مونږ وایو زه غواړم، ته غواړې، تاسو غواړئ، هغوی غواړي، مونږ غواړو. نو د دې لپاره بیا مونږه would like هم استعمالو. لکه زه غواړم چې ډاکټر جوړ شم، هغه غواړي چې استاد جوړ شي، تاسو غواړئ چې کامیاب انسانان جوړ شي وغیره وغیره. نو د دې لپاره بیا مونږه would like هم استعمالو. لکه فار ایگزامپل که زه ویم چې I would like to help you، نو د دې بیا هم مطلب دا دی چې زه غواړم چې ستاسو مدد وکړم. I want to help you د دې مطلب دا دی چې زه غواړم چې ستاسو مدد وکړم، او د I would like to help you د دې هم مطلب دا دی چې زه غواړم چې ستاسو مدد وکړم. خو ګرانو کتونکو اوس په would like او په want to کې فرق څه دی؟ یعنې ستاسو په ذهن کې به دا سوال پیدا کېږي، ستاسو په دماغو کې به دا پوښتنه راځي چې دا خو ټیک ده چې want to او would like دا دواړه د یو مطلب دپاره، د یو کار دپاره، د یو خبرې دپاره استعمالیږي، نو بیا آخر would like او want to دې دواړو ته څه ضرورت و؟ یا خو پکار وه چې would like استعمالی دی او لا خو پکار وه چې want to استعمالی دی. نو او بالکل اوس راځي چې په would like او په want to کې فرق هم زده کړو. نو په یاد ساتئ would like یو فارمل ماډل ورب دی، would like یو پولایټ ماډل ورب دی، یعنی که چېرته مونږه د چا ډېر زیات ریسپیکټ کوو، چا له مونږ ډېر زیات ریسپیکټ ورکوو، د چا سره مونږ ډېر زیات په خوش اخلاق انداز سره، په یو شریفانه انداز سره خبرې کوو، نو بیا د هغې لپاره مونږ بالکل would like استعمالو. او که چېرته زه د want to په باره کې خبره وکړم نو want to یو انفارمل ماډل ورب دی، want to یو لیس پولایټ، یو ناشایسته، یو داسې ماډل ورب دی چې هغه ډېر زیات اخلاقي نه دی، یو ډېر زیات نه شریفانه دی. نو want to بیا مونږه د دغه ځای دپاره، نو want to بیا مونږه د دغې دپاره استعمالو. خو
خو اوس بس تاسو په دماغو کې یو بله پوښتنه پیدا شوې وي. تاسو به وایئ چې که چېرته مونږ د چا عزت نه کوو، د چا بېعزتي کوو، د چا سره په خوش اخلاق انداز سره نه میلاویږو، نو آیا مونږ د دې دپاره وان ټو استعمالولی شو؟ نو د دې جواب دی ایبسلوټلی ناٹ. وان ټو مونږ د دې دپاره نه استعمالو چې مونږ د چا بېعزتي وکړو، د چا هتک وکړو، د چا سره په یو ناشایسته انداز خبرې وکړو. داسې خبرې کومه چې مونږ د وان ټو په اړه زده کړئ چې وان ټو د څه دپاره استعمالیږي. صرف او صرف would like is better than want to. would like ډیر زیات ښه دی د want to نه، یعنی که چېرته مونږ would like استعمال کړو نو زمونږ خبرې ډیر زیاتې شایسته او ډیر زیاتې خوش اخلاقه راځي. باقي want to is not using for affronting. want to نه استعمالیږي د چا د هتک دپاره، د چا د توهین دپاره، خو صرف would like ډیر زیات فارمل دی، ډیر زیات پولایټ دی د وان ټو په مقابله کې. وډ لایک ډیر زیات ښه لګیږي. نو ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به د وډ لایک او د وان ټو په فرق باندې پوه شوي یئ. او که چېرته تاسو تر دې ځای پورې هم دا ویډیو ګورئ نو بیا زه د دې خبرې ګارنټي در کوم چې تاسو به انګلیش ډیر زیات زر زده کوئ، ځکه د دې خبرې نه دا معلومیږي چې تاسو بېشکه د انګلیش زده کول غواړئ، تاسو بېشکه د انګلیش ویلو سره د انګلیش زده کولو سره بې انتها شوق لرئ. نو ګرانو کتونکو اوس راځئ چې د وډ لایک د سینټنسز جوړولو طریقه هم زده کړو، چې آخر د وډ لایک سینټنسز به مونږ جوړو څنګه، مونږ به لیکو څنګه. نو د ټولو نه اول پازیټیو سینټنسز زده کوو. پازیټیو سینټنسز هغه جملو ته ویلی کېږي چې په هغې کې یو کار کېږي، مثبت جملې چې کومې ته ویلی کېږي. نو فار ایگزامپل که زه ویم چې زه غواړم چې یو ډاکټر جوړ شم، لکه څنګه چې مونږ د وډ لایک استعمال زده که چې وډ لایک د دې خبرو د داسې قسم له کارونو دپاره استعمالیږي. نو که دلته زه ویم چې زه غواړم چې یو ډاکټر جوړ شم، نو د دې دپاره چېرته چې دا سینټنس زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم نو د دې دپاره یو شارټ غوندې سټرکچر دی، یو شارټ غوندې فارموله ده چې د هغې په مدد سره تاسو داسې رقم ته سینټنسز بالکل په پټو سترګو انګلیش ته ټرانسلیټ کولی شئ. سټرکچر داسې دی، د ټولو نه اول سبجیکټ، هغه څوک چې په جمله کې کار کوي، په دویم نمبر would like، په دریم نمبر د ورب فرست فارم، او په څلورم نمبر یعنی په آخره کې ابجیکټ او فول سټاپ. دا سینټنس چې زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم، زه غواړم چې ډاکټر جوړ شم، د ټولو نه اول سبجیکټ څوک غواړي، زه غواړم، زما دپاره استعمالیږي آی، او په دویم نمبر would like، I would like، او په دریم نمبر د ورب فرست فارم become، I would like to become، او په آخره کې ابجیکټ a doctor. پوره سینټنس دا شو I would like to become a doctor. مطلب دا شو چې زه غواړم چې ډاکټر جوړ شم. او یو بل سینټنس، یو بل اگزامپل به داسې، فار ایگزامپل که زه ویم چې هغه غواړي چې زما سره میلاو شي، یعنی زه د یو جینۍ په اړه خبره کوم او زه ویم چې هغه غواړي چې زما سره میلاو شي، نو د ټولو نه اول څوک غواړي، یو جینۍ غواړي، یعنی زه به سبجیکټ ولګوم شي، او په دویم نمبر would like، she would like، او په دریم نمبر د ور فرست فارم میلاویدل، میلاویدلو ته ویلی کېږي میټ، او په آخره کې ابجیکټ می. پوره سینټنس دا شو she would like to meet me. مطلب دا شو چې هغه غواړي چې زما سره میلاو شي، یعنی هغه دا خبره خوښوي، هغه دا خبره غواړي چې زما سره میلاو شي. او یو بل اگزامپل به داسې وي، فار ایگزامپل که زه ویم چې مونږ غواړو چې آرډر اوس ورکو. فار ایگزامپل تاسو په یو ریسټورنټ کې ناست یئ، تاسو په یو هوټل کې ناست یئ، او تاسو دا فیصله وکئ چې مونږ غواړو چې اوس مونږ آرډر ورکو، نو د ټولو نه اول څوک غواړي، مونږ غواړو، او د مونږ دپاره استعمالیږي وی. په دویم نمبر would like، we would like، او په دریم نمبر د ورب فرست فارم. پوره سینټنس دا شو we would like to order now. مطلب دا شو چې بس اوس مونږ غواړو چې آرډر ورکو، یعنی د څه خوراک، د څه څښاک آرډر ورکو. we would like to order now، یعنی اوس مونږ غواړو چې
آرډر ورکو. او ګرانو کتونکو اوس راځي چې د پازیټیو سنټنسز بس اخري اگزامپل زکو او بیا زو نیگیټیو سنټنسز او همدغسې انټراګیټیو سنټنسز او وغیره وغیره نور څه زده کوو په دې ویډیو کې. اخري اگزامپل د پازیټیو سنټنسز داسې دی که زه ووایم چې فار اگزامپل زما سبسکرایبرز غواړي چې انګلیش زده کړي، یعنې زما ویورز غواړي چې بس صرف انګلیش زده کړي. نو دې لپاره د ټولو نه اول څوک غواړي؟ زما ویورز، زما سبسکرایبرز غواړي. نو مای سبسکرایبرز. او په دویم نمبر ووډ لایک، مای سبسکرایبرز ووډ لایک. او په دریم نمبر د ور فرست فارم او په آخره کې آبجیکټ. پورا سینټنس دا شو مای سبسکرایبرز ووډ لایک ټو لرن انګلیش. مطلب دا شو چې زما سبسکرایبر غواړي، زما ویورز، زما کتونکي غواړي چې بس هغې انګلیش زده کړي. او ګرانو کتونکو اوس راځئ چې په دویم نمبر باندې نیګیټیو سنټنسز هم زده کړو، یعنی منفي جملې. کومې ته چې ویلی کېږي منفي جملې او هغه سنټنسز چې په هغې کې یو کار نه کېږي. یعنی موږ وایو فار اگزامپل زه نه غواړم چې ستا څه خبرې وکړم، هغې نه غواړي چې دلته راشي، موږ نه غواړو چې خپل ټایم ضایع کړو، تاسو نه غواړئ چې د چا مدد وکړئ. فار اگزامپل دې ته ویلی کېږي نیګیټیو سنټنسز. نو د نیګیټیو سنټنسز زما سره د پښتو یو سنټنس دی او هغه داسې دی. فار اگزامپل که زه ووایم چې زما پلار نه غواړي چې اوس روټۍ وخوري، یعنې زما پلار روټۍ خوړلو ته هم په دې ټیم همدا اوس تیار نه دی، زما پلار نه غواړي چې اوس روټۍ وخوري. نو د دې لپاره سټرکچر داسې دی، صرف او صرف د پازیټیو سنټنسز چې کومه فارموله وه، کومه سټرکچر و، نو هم هغه سنټنس، نو هم هغه سټرکچر دی، خو صرف او صرف د ووډ او د لایک په منځ کې به مونږه ناټ ولګو، یعنی سبجیکټ به ولګو، په دویم نمبر به ووډ ناټ ولګو او په دریم نمبر لایک، په څلورم نمبر د ور فرست فارم او په آخره کې آبجیکټ. خو دا یو خبره په یاد ساتئ چې ووډ ناټ کنټریکشن فارم دی ووډنټ، یعنی که چېرته تاسو د چا نه په خبرو کې په جملو کې ووډنټ واورئ نو بیا به تاسو کنفیوز کیږئ نه، بس wouldn't د would not contraction فارم دی. فار ایگزامپل دا سنټنس چې زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم، زه وایم چې زما پلار نه غواړي چې اوس روټۍ وخوري. نو د ټولو نه اول مای فادر او په دویم نمبر wouldn't یا would not. my father would not یا my father wouldn't او په دریم نمبر like to eat. my father wouldn't like to eat او په آخره کې the meal now. پورا اگزامپل لاز شو، پورا سنټنس لاز شو my father wouldn't like to eat the meal now. مطلب دا شو چې زما پلار بس اوس نه غواړي چې روټۍ وخوري، بل ټیم کې به غواړي. یو بل اگزامپل به داسې وي، فار ایگزامپل که زه ووایم چې هغوی بس دروغ ویل نه غواړي، یعنی هغې دروغ ویل نه غواړي، کله هم دا خبره نه غواړي چې دروغ ووایي. نو د ټولو نه اول سبجیکټ څوک نه غواړي؟ هغوی. د هغې دپاره استعمالیږي دی او په دویم نمبر would not یا wouldn't او بیا like to tell a lie. پورا سنټنس دا شو they wouldn't like to tell a lie یا they would not like to tell a lie. او مطلب دا شو چې هغوی نه غواړي چې دروغ ووایي. او ګرانو کتونکو اوس راځئ چې د همیشه په شانتې د نیګیټیو سنټنسز بس آخري اگزامپل زده کړو او بیا لاړ شو نیګیټیو او بیا لاړ شو انټراګیټیو سنټنسز ته. د نیګیټیو سنټنسز په آخري اگزامپل داسې، فار ایگزامپل که زه ووایم چې زما کتونکي، زما سبسکرایبر نه غواړي چې خپل قیمتي وخت ضایع کړي، یعنی خپل وخت ضایع کړي. نو د ټول نول څوک نه غواړي؟ زما کتونکي، زما سبسکرایبرز. نو my subscribers would not یا wouldn't like to waste their time. زما سبسکرایبر نه غواړي چې خپل ټایم ضایع کړي. د their معنی دلته دا خپل ټایم، یعنی د هغوی. my subscribers زما سبسکرایبر wouldn't like نه خوښوي، نه غواړي to waste چې ضایع کړي their time خپل وخت. زه امید لرم چې تاسو به په نیګیټیو سنټنسز باندې هم پوه شوي یئ او په پازیټیو سنټنسز باندې به هم پوه شوي یئ. او دا یو خبره په یاد ساتئ چې دا خبره زه همیشه کومه چې
دا یو څو اگزامپلز چې موږ په پازیټیو سنټنسز کې ورکړه، دغه یو څو اگزامپلز چې موږ په نیگیټیو سنټنسز کې ورکړه. دا would like صرف د دې ځای پورې لیمیټډ نه دی، دا would like صرف د دې یو څو سنټنسز دپاره نه استعمالیږي، دا صرف او صرف ستاسو د پویه کېدلو دپاره و. باقي په دې طریقه باندې، په دې سټرکچر باندې، په دې فارموله باندې تاسو بلها سنټنسز هم په دې شکل، هم په دې صورت کې انګلیش ته ټرانسلیټ کولی شئ. بس فارموله پې اپلای کوه او په دې طریقه باندې ګرځه، مزې کوه، انګلیش وایه، انګلیش ته داسې قسم له سنټنسز په میلیونونو انګلیش ته ټرانسلیټ کوه. نو ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ او بس راځئ چې بغیر د څه انتظار نه without waiting let's learn about interrogative sentences. اوس راځئ چې بغیر د څه انتظار نه interrogative sentences هم زده کړو. او interrogative sentences هغه جملو ته ویل کېږي په هغې کې چې په کومې کې چې مونږ د چا نه پوښتنه کوو، په کومې کې چې مونږ د چا نه سوال کوو. لکه فار ایگزامپل که زه ووایم چې آیا تاسو غواړئ چې تاسو د غریبانو مدد وکړئ؟ آیا تاسو غواړئ چې تاسو دلته راشئ؟ آیا هغه غواړي چې رښتیا ووایي؟ کومې ته چې ویلی کېږي انټراګریف، هغه خبرې چې موږ ته یې پته نه وي او موږ د چا نه پوښتنه کوو، سوال کوو. نو فار ایگزامپل د انټراګریف سنټنسز زده کولو دپاره زما څه د پښتو یو سنټنس دی او هغه داسې دی: آیا ته غواړې چې ما سره په چکر لاړ شي؟ زه د یو کس نه، د یو چا نه دا خبره تپوس کومه چې آیا ته غواړې چې زما سره په چکر لاړ شي. نو د دې سنټنس ټرانسلیټ کولو دپاره، د انټراګریف سنټنسز ټرانسلیټ کولو دپاره صرف او صرف موږ به would د سبجیکټ نه دې غاړې ته راوړو او باقي هم هغه د پازیټیو سنټنسز سټرکچر دی، په آخره کې به ساین آف انټاروګیشن یعنی ایکسکلیمیشن مارک ولګو. د ټول ناول به would ولګو، بیا به سبجیکټ، په دریم نمبر لایک ټو او په څلورم نمبر د ور فرست فارم او په آخره کې ابجیکټ او ساین آف انټاروګیشن. دا سنټنس چې زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم، آیا ته غواړې چې ما سره په چکر لاړ شي؟ نو د ټول ناول would او په دویم نمبر سبجیکټ یو یعنی ته او بیا لایک ټو، would you like to او بیا go for tour with me. پورا एग्जाम्पल لاس شو، پورا سنټنس دا شو would you like to go for tour with me. مطلب دا شو چې آیا ته غواړې چې ما سره په چکر لاړ شي. او ګرانو کتونکو بس اوس راځئ چې آخري اگزامپل د انټراګریف سنټنسز زده کړو او بیا بس همدا د نن دپاره کافي دی. ما ته پته ده ډېر زیات ستړي شوئ، ډېر زیات بور شوئ، خو کله چې تاسو یو د فایدې کار کوئ، یو داسې کار کوئ چې په هغې کې ستاسو فایده وي، هغه فضول نه وي، نو واقعي چې په هغې کې خلک ستړی کېږي، په هغې کې خلک بور کېږي، هغه ولا مزه نه ورکوي. خو دا خبره په یاد ساتئ، دا خبره په چیلنج سره زه کوم چې په هغې کې ستاسو بلها فایده وي په مستقبل کې، په نیکسټ ټایم کې. نو آخري اگزامپل داسې دی، فار ایگزامپل که زه ویم چې آیا سعودي عرب غواړي چې د غریبانو مدد وکړي؟ یعنې زه ستا نه تپوس کوم، زه د یو بل چا نه تپوس کوم چې آیا سعودي عربیه غواړي چې د غریبانو مدد وکړي. نو د ټول ناول would او بیا سعودي عربیه، would سعودي عربیه، بیا like to help او په آخره کې object the poor. پورا سنټنس دا شو would سعودي عربیه like to help the poor او مطلب یې دا شو چې آیا سعودي عربیه غواړي چې د غریبانو مدد وکړي. نو که چېرته ته ماته په جواب کې وایې چې هو بالکل سعودي عرب غواړي چې د غریبانو مدد وکړي، نو بیا ته ماته بالکل ویلی شي یا سعودي عربیه would like to help the poor. مطلب یې دا شو چې هو بالکل سعودي عرب غواړي چې د غریبانو مدد وکړي. خو که چېرته ماته ته په جواب کې وایې چې نه مړه سعودي عرب نه غواړي چې د غریبانو مدد وکړي، نو بیا د دې جواب داسې دی نو سعودي عربیه wouldn't like to help the poor. نه مړه سعودي عرب نه غواړي چې د غریبانو مدد وکړي. او دا هم یعنې دا انټراګریف سنټنسز هم د یو دوو اگزامپلز دپاره نه و، په دې طریقه، په دې سټرکچر، په دې فارموله تاسو بلها انټراګریف سنټنسز انګلیش ته ټرانسلیټ کولی شئ. بس ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به د دې ویډیو نه بلها زده کړه کړې وي، ستاسو په علم کې به بلها اضافه شوي وي.
که چېرته ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو له ورسره یو لایک ورکئ او په کمنټ سیکشن کې یو خوږ شان کمنټ وکئ، یو داسې کمنټ وکئ چېرته چې تاسو په یو مسله کې راګیر یئ، چېرته چې تاسو ته په یو څیز کې ډاوټ وي، چېرته تاسو په یو ټاپک کې کنفیوز آستی، نو بالکل د هغه کمنټ مطابق به زمونږ اپکمنګ ویډیو وي. د ویډیو کتلو یو جهان مننه. د نیکسټ ویډیو پورې په الله سپارم. د لوی الله په امان. Thank you so much. Thank you.